ختیځ کې د 201 خالد بن ولید قلي اردو مسؤلین وایي د مشرتابه په ځانګړي هدایت یې د هوایي او ځمکني ځواکونو پر مټ په سیلابونو کې بند پاتې هیوادوالو د ژغورنې عملیات ترسره کړي دي. دوی زیاتوي د دغه عملیاتو پر مهال هوایي ځواک چورلکو د ننګرهار ولایت مرکز جلال آباد ښار، خوش ګمبد، سمرخیل، درونټه او د ګوشتي مومندرې ولسوالۍ اړوندو ساحو کې 12 پروازونه ترسره کړي چې په لړ کې د ماشومانو میرمنو په ګډون 152 تنه هیوادوال ژغورلي او خوندي ځایونو ته یې لیږدولي دي. ختیځ زون کې د 201 خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه ځواکونو د ژغورنې عملیات پیل کړي دي چې په ختیځ زون کې د هوایي ځواک په واسطه باندې 12 پروازونه ترسره شوي چې د ننګرهار ولایت په بېلابېلو ولسوالیو او ځایونو کې 152 هیوادوال چې د سیلابونو کې بند پاتې وو خوندي ځایونو ته انتقال کړي دي. په ورته مهال د ننګرهار اوسیدونکي د امنیتي ځواکونو د هڅو ستاینه کوي. خپل افغان هوایي ځواکونو څخه نړۍ مننه کوم چې په داسو سختو باراني حالتونو کې زموږ د افغانانو پوره لاسنیوي او همکاري کړې ده. د دوی په ژغورنه کې نه ستړي کېدونکې هلې ځلې وکړلې. دا ښکاره ده، یعنې دا کومه پټه خبره نه ده. ریل اګزامپل د بیسودو او ګوشتې د دغې وګړو دي چې د دوی نه همدې ته ورته نور داسې مسلې پېښې شوي دي. ختیځ کې د 201 خالد بن ولید قلي اردو مسؤلین هیوادوالو ته ډاډ ورکوي چې د ټولو ادارو سره په همغږۍ 24 ساعته د ولسونو خدمت ته چمتو ولاړ دي. عزیز الحسن نعماني، حریت راډیو، ننګرهار.